د ننګرهار حصارک ولسوالۍ ابزنګیاني سیمه دغه غریزه سیمه له جلال آباد ښاره نږدې 100 کیلومتره فاصله لري. دغه دره چې 20 کلی لري پخوایي د موټرو تګ راتګ لپاره مناسب سړک نه درلود. اوس یې ولسونو ملاګانې تړلي او په شری ډول د کلیو ته د سړک جوړولو کارونه یې پیل کړي. او دلته د سړک لګیو د مونږه منطقي کې د شی او تړه ده کوم کار چې د مشترک کار یې هغه د سپینګیري ځوانان په قومي حساب باندې راوځو هغه کار سرته رسوو. نو تقریبا ډېر وخت اوس هاخوا ځای نه مې سره نیولی ده په دې غره باندې راواوښتو اوس دې درې ته همدا سپینګیري او ځوانان ټول لګیا دي. ولا نن شپه کتلې او نو ورځ بس لګیا یو د لاسي کار مونږ کوو او نور ماشینګیري لګیا دي. دوی دغه سړک د کابل سروبي ولسوالۍ تیزین سیمې څخه پاس په سفري ابزنګیاني ته اړولی چې چارې اوس په شریف خیلو کلي کې روانې دي. د ابزنګیاني درې اوسیدونکي له حکومت او نورو مرستندویه بنسټونو د سړک په رغولو کې مرسته غواړي. او دغه د ولس خلک د ملي تجار په افکارۍ باندې او دغه سړک ته شروع وکړله او ټولو په شریک باندې او څو لګیا یو ور سړی په خپله ساحه کې د خپل کلي خلک راجګېږي او د بلدوزرو سره همکار دي او سړک جوړولو ته ملاتړ دی. د دغه څه د پاسه 40 کیلومتره سړک چې نیمایي کارونه یې لا پاتې خلک ورته ډېر خوښ دي وایي سیمه یې ورسره آبادېدی شي. یوه خبره ته کومه چې موږ ته دا سړک پوخ کړي او دا پلچه کې درته جوړې کړي 8 متره 9 متره دې ځای کې 10 متره راغلی له 2 متره نه موږ کم سړک وهلی نه ده. نو موږ غواړو چې دا سړک موږ ته پوخ کړي او د موږ مریضان او هغه ډېر په ارمان باندې موږ خلک دا دره غریبه دره ده. د حصارک ولسوال بیا وایي د سړک کارونه ولسونو پیل کړي چې په وینای ننګرهار والي هم ورسره مرسته کړي او هڅه کوي نورې مرستې هم راجلب کړي. نو حاجي والي صاحب دوی سره مرسته کړې ده تقریبا د 15-16 لکه روپو پورې د تیلو ژمنه ورسره کړې ده. نور خو دغه کومه ماشیندري چې ده خو د دوی د تجارانو خپل شخصي ماشیندري ده او د امنیت خو الحمدلله مشکلات نشته خو دغه د ماشیندري چې کومه ساتنه ده او خامخا دلته د شپې پاتې کېږي نو د دې په برخه کې موږ پوره دوی ته ډاډ ورکړی. د یادونې ده چې د دې سړک په جوړېدو سره خلک د حصارک ابزنګیاني له لارې د کابل خاکي جبار او سروبي ولسوالیو سره د تګ اسانتیا پیدا کوي. که چیرې همدغې سیمې ته دغه سړک په پاخه او اساسي ډول باندې ورغول شي نو لرې نه ده چې دغه سیمه به په یوه سیاحتي سیمه باندې بدله شي او د هیواد له بیلابیلو سیمو به دلته خلک له سیاحت لپاره راځي. خانګل مرخیل، ملي رادیو ټلویزیون، ننګرهار حصارک ولسوالۍ ابزنګیاني سیمه.